ګران وطن زئی چې بیا کړو آباد د خپل وران کور مسکن زئی چې بیا کړو آباد شازلمو الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. په دغه باندې تاسو مطمئن اوسئ د شفافیت په لحاظ باندې ټولو ته مې دغه وینګه ده یا مې دا غوښتنه ده ځینې که هر کس په تاسې کې دغه 200 نفره یا 2500 نفره یا که هر کس دغه اعتراض ودرلوده چې خدا ناخواسته په دې پروسه کې د آزاد رقابت په پروسه کې شفافیت وجود نه درلوده نه هر کس حق د شکایت لري موږ شمیرې درکو چې په هغو شمیرو باندې تاسې مستقیما رابطه نیولی سئ غوښتلی سئ چې هغه کس چې کامیاب سوی ده د هغه پرچه او ستا پرچه دوم وار چک سي او د تا او د هغې انټرویو دوم وار واخیستل سي او ستا او د هغې استعداد سره مقایسه سي ګران وطن زئی چې بیا کړو آباد د خپل وران کور مسکن. دیروز بر ما زنگ زدن که صبح ساعت 1 بجه امتحان داریم و ما امروز 1 بجه آمدیم برای امتحان کاملا شفاف بود، سوالا را دادن بر ما و از قبل ساخته شده بود، ما هم جوابش نوشتیم و تقدیم زما نوم عبدالواحد دی او زه د بلخ ولایت نه تعلق ساتم او دلته راغلي یو د امتحان په اړیکه باندې راغلي یو موږ ورته آنلاین ثبت نام کړی نو نن ورځ د امتحان دلته راغلي یو امتحان هم ورکړو. تقاضا مو دا شده چې دایم همداسې بحثونه کوم چې دی اعلانوي آزاد رقابت ته وسپاري تر څو هر څوک د لیاقت په اساس باندې دلته راشي او مقرر شي. نننی امتحان موږ د 14 بستونه د میټر لوستونکو چې موږ تقریبا 13 اونۍ د jobs.f لاره اعلان ته ورکړی وو چې په هغه کې تقریبا 400 کسانو ثبت نام کړی وو. مدرسه او مکتب روزنتون دی زمونږ علم سترګې کمان سبا